البمخ پوڑان دی زید حق و حقیقت آواز داد سلفیت آواز بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقال سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عزت مند سامعين علماء کرام او عوام مسلمانان ورونو، دی بیان کې زه تاسو ته یو دوه خبرې عرض کول غواړم. د عمل صالح د هغې شرایط چې عمل صالح څه ته ویل کېدلی شي او د عمل صالح دپاره څه شرطونه دي. حافظ ابن کثیر رحمه الله هغه وایي د عمل صالح دپاره شرطونه بیانوي. عملا صالحا دلاندې اخلصه واصوب. اولنی شرط یې دا دی چې په عمل کې به اخلاص وي، او دویم شرط د هغې دا دی چې د کتاب او د سنت سره برابري. ما وافق الکتاب والسنه دې ته عمل صالح ویلی کېدلی شي. د دې د وجې نه که هغه ستا هر یو نیک عمل دی، که ستا دعوت دی، که ستا جهاد دی، که ستا علم دی، که ستا صدقه ده، که ستا مونځ دی، که ستا ذکر دی، چې کله په هغې کې اخلاص نه موجود، د رب العالمین دپاره نه، او دویم شرط دا دی د کتاب د سنت سره برابر نه، نو بیا ستا عمل صالح نه دی، احسن عمل نه دی. دا د دې د وجې نه عزتمندو دا دواړه ډېرې ژورې خبرې دي. اشارتن یې بیانوم کم عمل هغې کې چې اخلاص نه دی موجودو. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله تبارک وتعالی الله داسې وایي کله چې ورځ د قیامت شي ان الله تبارك وتعالى ينزل الى العباد ليقضي بينهم. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي رب العالمین د قیامت په ورځ باندې چې کله د قیامت حساب کتاب لګیږي، رب اولن به حساب کوي د بندگانو په منځ کې. هغه درې کسان دي. اولن به دا طرف کولی شي رجل كثر المال ورجل قتل واستشهد في سبيل الله. هغه سره چې هغه عالم دی، د قرآن حافظ دی، دین یاد کړی دی، اولا به رب العالمین دا ځان ته مخاطب کې حساب به د هغه سره کوي. هغه ته به ووایي تعالی می علم در کړی دی، هغه علم چې کوم مې رسولانو له ورکړی دی، قرآن مې در کړی دی، حدیث مې در کړی دی. فما عملت فيما علمت، کوم علم چې در کړی شوی دی آیا په دې باندې څه عمل کړی دی؟ هغه وایي زه دا قرآن کریم اقامو به الليل والنهار، د شپې او ورځې به ما دا لوستو، د دې دعوت به مې کوو، د دې فرچار به مې کوو. رب العالمین به ورته وایي کذبت وتقول له الملائکه کذبت. الله به وایي دروغ دی ویلی، ملائک به وایي انسان دروغ دی ویل، قاری د قرآن عالم دروغ دی ویل. وایي تا چې کوم علم کړی فقط قیل ذاک دا تا ته ویلی شوی دی. د دې لپاره لیقال لک عالم قارئ، تا ته عالم ویلی شي، تا ته قارئ ویلی شي، هغه درته په دنیا کې ویلی شوی دی. سخی به راوستلی شي، مال به لګولی، اجتماعاتو کې، مدارسو باندې، مساجدو باندې، غریبانانو باندې. الله به ورته مال مې در کړی دی، چا ته مې محتاج کړی نه، څه عمل مې کړی دی؟ هغه وایي
ما د خپلوانو سره خپلولي کړې ده وتصدقوا صدقې مې کړې الله وینا دا د دې لپاره تا کړی دی چې تا ته وویلی شي فلان جواد پلانکې یو سخي سړی دی او ورځ یې کې مال لګوي او ښېګڼې کوي او دا کې هغه تا ته ویلی شي فقط قیل ذاک دریم نمبر هغه سړی استشهد وقتل في سبيل الله د رب العالمین په لاره کې شهید کړی شوی دی خپل مال خپل جان رب العالمین دپاره هغه لګولی دی لیکن غلطي پکې دا وه اخلاص پکې نه و الله به د هغه نه هم تپوس کړي هغه ووایي چې الله ما د خپل ځان قرباني کړی الله وایي دا خو دې دپاره کړی دی لیقال فلان جریون فلانکي ډېر بهادر سړی دی او ډېر نر سړی دی د خپل قوم دپاره د خپل د شهرت دپاره د خپل ریکارۍ دپاره دی دا قتال او جهاد کړی دی کذبته الله به وایي دروغ دی ویلی وتقول له الملائکه کذبته ملائک به وایي دروغ دی ویلی د دې د وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو هریره ته وایي اولئک ثلاثه تسعر بهم النار یوم القیامه وایي دا هغه درې کسان دي رب العالمین به د جهنم اور چې کوی دی اولا چې جهنم ته ورځئ اولئک الثلاث کسانو باندې ګرمۍ عالم قاري باندې مجاهد باندې په ډېر مالدار او سخي باندې ولې وجه دا ده دا عمل یې د رب العالمین دپاره نه دی کړی وما اعبدوا الله مخلصین له الدین عزتمندو ځان کې اخلاص پیدا کړي والله په بالله باندې د دې حدیث د وجې نه معاویه رضی الله تعالی عنه چې کله دا خبره وجړل تر دې پورې چې هغه باندې بېهوش راله هغه حدیث دی دا چې کله دا حدیث ابو هريره رضی الله تعالی عنه بیانوي بیان کې ابو هريره رضی الله تعالی عنه وایي هغه باندې شایق یو اواز یو خفګان یو بېهوشۍ تمایله شو ولې دا ډېر ښه حدیث دی نو معاویه رضی الله تعالی عنه د دې حدیث په بیانولو باندې د دې حدیث په اورېدلو باندې بکان شدید سختي وجړل عزتمندو غرض مې دا دی ځان کې اخلاص پیدا کړئ لږ عمل کوئ ډېر عمل کوئ د رب العالمین دپاره کوئ د دې د وجې نه د سلف اقوال د دې په باره کې ډېر دي خو دا خبره اوږدول نه غواړم او دریم شرط زما د نیک عمل دپاره دا دی ما وافق الکتاب والسنه کم عمل چې د کتاب او د سنت برابر نه وي دې ته عمل صالح نه ویلی کېږي رب العالمین دې زموږ او ستاسو د بدنونو نه نیک عمل صادر کړي او دا دواړه شرطونه پکې الاخلاص ما وافق الكتاب والسنه السلام إذا جاء نصر الله والفتح